هالیوود که د شیطان خونه. د افغان دعوت د یوې بلې په زړه پورې او ګټورې خپرونه کې درته ښه راغلاست وایو. د چینل په سبسکرایب او شیر کولو زموږ ملاتړ وکړئ. هالیوود ته که د ابلیس خونه ووایو بده به نه وي. د جعلي نظام په پلي کولو کې د دې ادارې لوی کردار دا دی چې د داسې یو شي چې وجود یې په نړۍ کې نه وي د هغه حقیقت وړاندې کول او د ماډرن طبقې خلکو په افکارو کې د ځای پر ځای کولو بې مثاله اداره ده. هالیوود یو ډیر په زړه پورې نوم دی چې د ډیر وخت راهیسې په کفري ټولنه کې وجود لري. هالیوود د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی. هالي یعنی مقدس او وود یعنی امسا یا لکړه. دا یو مخصوص لرګی و چې جادوګرو به امسا یا لکړه ځینې جوړوله او د دوی د عقیدې له مخې چې دا امسا کولی سي چې خلک مسحور او تر کنټرول لاندې راولي. دا خو د همدې لکړې دنده وه، خو اوسني هالیوود د همدې فلسفې څخه سرچینه اخلي. د هالیوود د خوبونو او خیالاتو یوه دنیا ده چې په همغه شکل خلک مسحور او تر تاثر لاندې راولي. په امریکا کې ورته د خیالونو ماشین وایي. هالیوود خلکو ته خیالونه راوړي او خلک غیر عادي حالت ته بیایي. جالبه دا ده چې کله خلک په سینما کې فلم ګوري هلته یوه توره فضا وي. شروع په داسې یو حالت کې کیږي چې شک وي او باور نه پر کیږي. بیا خلک داسې حالت ته ځي چې باور پیدا کوي.